د نن ورځې تازه او مهم خبرونه د افغان پلس چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. حماس او اسرائیلو د غزې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې شل مادهیزه طرحه قبوله کړه او دواړو خواو د سولې لپاره د ټرمپ د هڅو ستاینه کړې ده. دغه مذاکرات د مصر په شرم شیخ کې ترسره شول. د دغې طرحې پر اساس به حماس ډله خپلې وسلې په ځمکه ږدي او د غزې د امنیت ساتلو لپاره به 16 ساعتې ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې پاکستان هم د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو د استولو وړاندیز له واشنګټن سره شریک کړی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي نوې ډیلي ته رسېدلی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال د پنجشنبې ورځې سهار په خپل ایکس کې لیکلي چې په خوښۍ نوې ډیلي ته د امیر خان متقي د راتلو هرکلی کوو. نوموړي وړاندې زیاته کړې موږ په لیوالتیا له هغه سره د دوه اړخه سیمه ییزو مسایلو په تړاو خبرو ته لیواله یو. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي پرون ناوخته هند ته روان شو او په ځایي وخت د شپې 3 بجې نوې ډیلي ته رسېدلی دی. دغه سفر د هند او طالبانو د سیاسي اړیکو په تاریخ کې د عطف یو ټکی بلل کیږي. بلخوا پاکستان او ایران تیره ورځ 298 افغان کډوالې کورنۍ اخراج کړي دي. د افغان کډوالو د جبري اخراج په دوام پرون چهارشنبه د تلې 14 نیټه له پاکستان څخه د ننګرهار د تورخم له لارې 229 او د کندهار د سپین بولدک له لارې 410 کډوالې کورنۍ اخراج او افغانستان ته ستنې شوي دي. همدارنګه له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 45 او د هرات د اسلام کلا له لارې 114 افغان کډوالې کورنۍ اخراج شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې رسنیو د راپور له مخې د کډوالو په برخه کې د مرستندویه سازمانونو په ګډه همکارۍ 833 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. کابل کې د طالبانو ملاتړی او شنونکی سلیم پیکر وویشتل شو. د سلیم پیکر په نوم د سیاسي چارو شنونکی په کابل کې ویشتل شوی دی. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم پیښه تایید کړې او ویلي دي چې هغه دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په ورته مهال نوموړی ویلي چې سلیم پیکر په خپلې شخصي قضیه کې ویشتل شوی دی. سلیم پیکر په ټلویزیوني بحثونو کې راڅرګندېدو او د طالبانو کلک ملاتړی و. نامعلومو کسانو په غزني کې یو کس په چاقوانو وژلی دی. د زاویه نیوز لخوا د غزني په جنګل باغ کې د یو وژل شوي ځوان د جسد د ویډیو له خپرولو وروسته تازه جزئیات ښیي چې یاد کس سلیم نومیږي او د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. جزئیات په ډاګه کوي چې دغه کس موټر چلوه، غله هم ورسره د سورلۍ په توګه ناست و او هغه یې نن سهار وختي په جنګل باغ سیمه کې په چاقوانو وژلی او موټر یې ترې وړی دی. د نن ورځې تازه او مهم خبرونه همدومره وو. تل بیا د الله په امان.